مقام معظم کی جلال خور خور دے مدینی تراشا دلتا حالت نور نور دے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی کلامہ المجید الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما علماء دین اسلام عزت مندو مومنانو مسلمانانو دا اللہ جل جلالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ مسرزما بدغ کامل ایمان باندے استقامت نصیب کا دا رمضان المبارک خیستہ وقتنا زمان استانا پر رخصتی دو دی نن یو کم درشم دا رمضان شریف تے اختر سبال کی گی بل سبال کی گی پہ اللہ عالم دے کمشی دا شریعت فیصلہ دا سبانے ورزی دا پارا کم قانون دے کہ بیگال میاش پولی دے شو سبا لاختر دے او کمیاش پونلی دے شو نبیا دیر روزی دا رمضان المبارک پورا قول لازمی دی اوز اللہ جل جلالہ فیصلی طرف تا انتظار دے اللہ جل جلالہ دی اغاو کی چی زمون پہ رضا شی او اللہ جل جلالہ دی زمونگ استاسو کم سائے کم کوشش امید لرم چی تاسو پمیاش در رمضان المبارک کی غلا نزان ساتلی جواری نبا موزان ساتلی زنا نبا موزان ساتلی
ډاکې نه به مو ځان ساتلی، دروغ ویلو نه به مو ځان ساتلی، پردي غیبت نه به مو ځان ساتلی وي، ځکه چې دا د روژې سره لازم سیز دی. او کنه دغه کار ورسره شوی وي نو مخکې بیا د الله په کرم باندې منحصره ده. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. خو بیا هم د الله په دربار کې زمونږ او ستاسو دا درخواست دی چې الله زمونږ ګناهونه معاف کا، کمزوری زمونږ معاف کا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د اختر په ورځ باندې دی مبارک جړل، ډیر زیاتی جړلی. چاته نه تبوزو کې شي عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نن ورځ د خوشحالی ده، نن ورځ د خوشحالی ده. او تاسو دومره جړه او خفګان دی په مخ مبارک باندې مو اوخ یو سیلاب را سم دی. نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ول جواب ورکړي چې په دې جاړم چې یو میاش می لوګ وطن د تیرا کې چې الله به قبول کړو کنا. د دغه یوې خبرې غم او احساس ته را سره غنی د دغه خلکو ایمان چې وګور سړی حیران پاتې شي. بایزید بسطامی رحمت الله تعالی علیه د 2 کالو په عمر کې وفات شوی. یو زنانه ولا رااله داسې بې سوچه ښځه وه، بې اصولو زنانه وه، د آداب سره واقفیت نو. نو بایزید بسطامی رحمت الله تعالی علیه ته وفرمایل چې زما د دې خره د لکۍ چې کومه ده دا خده که ستا په مخ چې دا ګیره ولاړه ده دا ښایسته ده، ستا په مخ چې دا ګیره ده د دې فضیلت ډېر دی، که زما د دې خره د دې لکۍ دې کې څه فرق شته دی. کماو تا ته دا ټکی چې وکړو مونږ به پې څومره خفه شو، کېدای شي ګزار هم پې وکړو او مناسب هم ده. ولې د عقاید و جهان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت موازنه د داسې خبرې سره کول د داسې انسان خو بیا دی چې غاښونه ماتول پکار دي. نو بایزید بسطامی رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایل شي زنانه زه د دې خبرې جواب نشم درکولی، کورز د قیامت زه د الله حضور ته وړاندې شم او الله ما ته په مینه وکتل، نو بیا زما دا ګیره ډېره ښایسته ده. او که الله د ناراضګۍ د وجې نه زما نه مخ واړو نو بیا تا ګټلې د ما بایللې ده. بایزید بسطامی رحمت الله تعالی علیه چې کله وفات شو چا په خوب کې ولید شي الله سما ملو کا ندوی مبارک په جواب کو فرمایي چې کله د الله حضور توڑان دي شو نمان الہ العالمین تبوس کې چې بایزید مال دي سره وړي دي نماز اللہ جل جلالو په حضور کې درخواست وکړي چې مولا ته خو بادشاہان خو د غلامانو فقیرانو نه سغواړي نه چې مال دې سره وړي دي. دا بادشاہ صفت دا ده چې کله د دربار ته یو فقیر ملنګ راشي نو بادشاہ له پکار چې تاسو ته نو کې چې څه دل درکم. نو مولا کریم از استاد دربار ته راغلم دا تاسو درانو چې څه دل درکم.
نو رب العزال زما په دې خبره دومره خوشاله شي چې رب العزال فرمایي چې زبا یزید ما بغیر حساب کتاب او بخلی او هغه خلکو تقوا او هغه خلکو پرهیز او هغه خلکو عبادت چې سړی وته حیران شي زما استاد په دې زندگی سو کتاب نه لیکي دا کومه زندگی ته چې موت مخامخ شو دا کتاب ګنده کوي دا کتاب یو مغبد کتو قابل پاتې نشي دا هغه خلکو کارنامې او دا هغه خلکو هغه کردار دی چې کتابونه په خسته ښکاري او معاشره په خسته ښکاري او دا غي په تذکری کولو باندې مجلس هم خسته ښکاري روزه کې خو د ګناه نه ځان بچ کې دیکھته جی شیطانان تړلي او حقایق جهان فرمایي چې په دې میاش کې سرکش شیطانان او تړلي شي نو دې په پیریانو کې یادول کو په انسانانو کې یادول کوم شیطانانو تړلي شي ها یاره په دې ملک او په دې کې چې کوم د غټ د شیطانانو نه غټ شیطان نه په انسانانو کې هغه کټه ګرځي چې پردي کورونه وراني نو دا شیطان خو تړلې نه دی هغه جنی شیطان کې او په دې انسي شیطان کې د زمکه او د اسمان فرق دی جنی شیطان په نظر ناراضي دشمن دی او په نظر ناراضي او د انسي شیطان چې دی دا په نظر هم راضي او ستا په ګمان مې چې دا ډېر خسړې دی مولانا صاحب دی د شریعت موافق لګیا دی د شریعت پابند دی لیکن دا دومره خطرناک شیطان دی چې جنی شیطان چې دی نو دې تر ځن کدن پورې تا په عذابول شي ځن کدن کې د سوچ بدلول شي ځن کدن کې د اخره خاتمه خرابول شي چې د الله فضل نیوي چې ځن کدن کې د چپونه بشوي باس ایمان نه اورو دا د جنی شیطان ستا سره هیڅ کار پاتې نشي په خبره خو به پوهیږئ اوس پاتې شو د انسي شیطان خبره انسي شیطان تا څه وایي لا خو خور سره خور شو خیرات پکې چار اوسې دي دعا پکې چار اوسې دا په خبره پوهیږئ چې ګوره نور پسې خیراتو کی نور پسې صدقو کی نور پسې دعا ګوره دعا مر پسې مکوا خیرات او صدقه خو پرېدا بس چې مرشه په دغه ورځ باندې ګوره په دې پسې دعا نه کې چتهونه وي چې خدای دې وبخي بلکې اصول به شي چې جنازه وشي او چتاوي په خبره پوه نه شوي نو یو انسی شیطان دی د انسی شیطان نه مسلمان په قبر کې نشي خلاصې دی رسول الله مبارک دی په روز انور کې نه دی اخلاص شوی اولیاء کرام دی نه په قبرونو کې نه دی اخلاص شوی یو لاکھ سلی دی زر پیغمبران دی نه دی پاتې شوی ولی چې د انبیاء په حق کې چې کوم آیاتونه راغلي دي د اولیاء په حق کې چې کوم آیاتونه راغلي دي لاغه نه خلق سترګې اړي کم دې پور چې تعلق د خوارجو دی نو د خوارجو ډومبه پہچان داري چې کوم آیاتونه د بوتانو په حق کې نازل شوي چې کوم آیاتونه د بوتانو په حق کې نازل شوي هغه آیاتونه راخلي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې په اولیاء باندې چسپان کړي یعنی د دې د قید جهان د صحابه او د اولیاء کرام موازنه د بوتانو سره کې چې دا بوتان دي په خبره باندې بیا پوه نه شوي نو یو دغه شیطان دی
نو هغه شیطان خود دومره ورانه په دې میاشت کې کوي چې دومره هغه جني شیطان په زورو کالو کې مونږ چې څومره د دې عقیده خرابې د استاد ایمان جرړ غوسي ستا تعلق د عقاید او جهان سره ختمي ستا تعلق د صحابه سره ختمي ستا تعلق د اولیاء کرام سره ختمي ستا د ژوند عصمت د عقاید او جهان وباسي ستا د ژوند شرافت او برکت او قدر او منزلت د سرور کونین وباسي قرآن کریم خود دې خبره دومره تعلیم ورکړې دي چې آدم علیہ السلام ته ابلیس سجده ونکړه د شپږو لکو کالو عبادت یې لاړه پسین لو شو او د حضور شان دومره لوی دی که د عقاید و جهان په حق کې دي د هغه د اواز د پاسه خپل اواز اوچت کو او عقاید و جهان ته د داسې نوم واخیسته لکه څنګه چې عام سړي ته اخلي او عقاید و جهان ته د داسې اواز وکړه لکه څنګه چې عام سړي ته اخلي نو رب العزال فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم مولا کریم فرمائے اے ایمان خاوندانو تاسو خپل آوازونه د مدینه منورې د جانان د آواز د پاسه موچتوي داسې آواز د مدینه منورې جانان ته مکوي داسې خبرې د مدینه منورې جانان سره مکوي لکه څنګه چې د یو بل سره کوي کچره داسې موکن مولا کریم فرمایي ان تحبط اعمالکم نو مولا کریم بستاسو عمل ضائع کی د سرور کونین د آواز د پاس لگ آواز چتول د انسان د ټول عمر نیکی پسین لو کئی او بیا چې د سرور کونین پشان کې داسې خبرې کې چې د دغه خلقو خبرې وره حیران به پاتې شي ما ته یو سړي ویلو دلته خبره تاسو ښکاره کوم توبه به وباسي او په بدن به دې ویښته ودرېږي وی په عایشې ابۍ باندې چې الزام ولګېد نو حضور ته پته وه چې زما بیبي پاکه ده که پاکه نه ده په خبره پوه نه شوې هاي ایمان یو وای یو سړی تا ته وایي چې ته د کومې مور نه پیدا شوي تا ته وایي تا ته چې ته د کومې مور نه پیدا شوي ستا مور خو یې خبر چې پاکه ده او که پاکه نه ده ته به څه وایې ته به دې سړي باره کې څه سوچ کې ده به ته دوست وایې که دشمن به وایې اواز رانغی او چې کم دا چا دا عقیده وي چې په عایشې ابۍ باندې الزام ولګېد نو حضور مبارک ته پته نه وه نو عقاید و جهان تر ورځو پورې د عایشې بیبي نه خفه و که چې رسول الله مبارک ته پته وي نو ولې بیا د عایشې بیبي نه خفګان کو یعنې د سرور کونین د بیبي محترمې نه زما او ستاسو د مور ابۍ په بېعزتۍ پروا نشته پاغي بېعزتۍ پروا نشته خو صرف چې ستا ذهن ته دا راولي چې پیغمبر ته د دې خبرې علم نو زه به دا یو خبره تاسو ته وکړم چې کله نزول د وحی کېدو یو میاشت پس وحی نازلېده او عایشه بیبي د رسول الله مبارک د کور نه تللې وه صدیق اکبر کره ناسته وه تر شلو پنځه میاشتې پورې چې وحی نه نازلېده نو ته به دا جواب ورکې چې د وحی د نزول په ټیم کې ولې خدای ته هم دا پته نه وه چې عایشه بیبي پاکه ده که پاکه نه ده اواز رانغی د خدای نه خو څه پټ نشته دی نو د دې معنا خو به دا نه وي که نه چې ګنې خدای ته علم نو
یا محمد رسول اللہ تا علم نو دا میں اور اید اور مڑو خلقو ارچا پسی روانی دا کار مخبل دے انشاءاللہ العزیز دیر لوی اور ازرا روانا دا زگورم چہ دا جہنم دا فرشتو لاس بستا سو پگریوان کی قدمہ پلاس کی بئی چہ چاہ دا رسول اللہ مبارک سپکا لٹولی دا چاہ دا اشیاء بئی پشان کی گوتی واحلی دی چاہ دا رسول اللہ مبارک دا بیزتی سوچ کرے دے او چاہ دا رسول اللہ مبارک دا بی علمی سوچ کرے دے او تب آگے چاہ پسی روانی زما پا آگے رب قسم چیزے پیدا کرے موتے پیدا کرے دا خوشل پینزیوی شو دیش کسان یہ چی لزر کسانم روان شئی زما یو رب مالا کافی دی چیزد حضور پا محبت والارے زدگ پرواد چاہنا ساتم البتہ وقت دے واپس راش ہے قبل دین اسلام تو واپس راش ہے دا سرور کونین پا گستاخانو پس مزائی دا اولیاء کرام پا گستاخانو پس مزائی دا آگے خلق طریقہ کار مخبل ہوئی شاقت یہود پلا روانی دا یہودم دا طور طریقہ وا چہ تورات شریف مانا با یو شانتی وہ آگئی با بل شانتی کولا دا قرآن کریم الفاظ با یو شانتی وہ آگئی با بل شان اڑول نن آگا خلق چی دے اپا دی معاشرہ کشتے دے او آگئی لم خلق پرزی الناس کی وہ سر و خبر اتری و داقی سر لین دین برابر دے پا خودے یقین پا رب یقین ہو کئی کہ دغا خلق دی پخبل ایمان ہو یریگی دغه خلقو نه ایمان داسې تللی دی لکه څنګه چې د لیندې نه غشی روان شي او واپس لیندې له نه راځي الله جل جلاله دې موږ او تاسو د سرور کونین د بې ادبۍ نه وساتي امین پې ووایې روجه په خوله باندې چې څوک د پیغمبر سپکوي د ده روجه قبلیږي او زور دم دا غسر پا مجلس کے ناستے مغتیم چی دا تسوے دا بلکل رشتیا دی چی پیغمبر اڑو دمر سڑے ہونا چی دا سمرتی دا سنیانو جوڑ کرے دے چی دا سمرتی دا اہل سنت و جماعت عاشقانو جوڑ کرے پیغمبر دمر سڑے نو اخویو معمولی گنت انسانو بس قرآن دنیا تا روڑو دا داگی پشکلو داگی روڑو واپس لاڑ خور سر خورش دا سو اگوری دا فیسبوکو دا لک پلارا بانی اگوری دا مکی معظمی پا ماحول کے دا خلق کم ملاوی گی البتہ دا مدینی پا ماحول کے تاستا با دا خلق ملاوی گی چی خلق دا رسول اللہ مبارک دا روزین پا سکون واپس کئی دکی والا ورکی لتی والا ورکی چی تا دا رسول اللہ مبارک دربار تا والی راغلے او تزان تا قادری والی وے تزان تا چشتی والی وے تزان تا سہروردی والی وے تزان تا نقش بندی والی وے دا دی بارکی تینا معلومات کئی او آخر کی تینا داتا پوسن کی چی تزان تا حنفی والی وے باقیدہ لگیا دی خلقو سر جگڑی کئی انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز سلور کاربات میں انشاءاللہ العزیز دا سعودی نقشہ بدلائی اور دا اہل سنت و جماعت دا عاشقان و جنڈا و پہ ولاڑ انشاءاللہ العزیز او بے گورے سلور کالب تین تاسو لمادر کے دو جندو دو مرگ پتہ نہ لگی لاشقان بجی دیتا با باقیدہ اجازت ملاوی کی چی دی با سرور کونین پا جنگلو باندی شونگی لگے گا خیر دی با قید و جہان دا دربار سلامی کا انشاءاللہ العزیز پا دی وجہ باندی تاسو گوری پروگرام روان دے انشاءاللہ العزیز تا پروگرام اگی طرف تا روان دے پا 2023 کے چکم وعدہ دا ترک سرشیو دا 100 سال
آغا وعدہ دا ترکو سر پورا کی گی با 2023 کے انشاءاللہ العزیز دا ترکو حکومت چی دا پا سعودی بانے را روان انشاءاللہ طول پروگرام با برابر شی کرب لازال تو منظور ای او دا شقان با گوری چی دا بدا سرور کونین نظاری گی او دا میں ہو رہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا انشاءاللہ حق را روان دے دا اہل سنت و جماعت او دا حنفیانو دا یا رسول اللہ ویلو والا دا یا حبیب اللہ ویلو والا اگر نظام را روان دے چی پا مسجد نبوی کی بدا یا رسول اللہ نارے پجار والے کی انشاءاللہ درے کال انتظار دے انشاءاللہ والعزیز طول نقشہ بدا دنیا بدلی او دا ما پخبر رب دا ایمان دے چی انشاءاللہ والعزیز ان قریب بدا امریکی پس بنا مارائی بانے دا دین اسلام بے رخوشت والاڑی انشاءاللہ دین اسلام دیر پتے زی سر روان دے پا یورپ کے کم دے پورے چی تعلق دے دا خبر میں مناسب زکو گڑھ لے چھ خلق اور دیر پا بدلارو چارو روان دے دیر پا بدلارو چارو روان دے مون اہل سنت و جماعت دا زڑی عقیدی خاوندان مون دا صحابو پلا روانیو مون دا صحابو پلا روانیو مون گا اوگی خوخیو تگی خوخیو بربندی جامع خوخیو اس دنوی خوشی دا سرور کونین خوارا سروی سرور کونین پخوا کی ولاڑیو اللہ مو دی امدغ زڑا کی دا مور و پلار دا نکو دا نیانکو دا اباو دا ایداد دا سلب صالحینو امغ زڑا کی دا اللہ زمگو استاسو نصیبو گردی امین دوائی دا بد اللہ رو شعرنا مخدے جل جلالو سر زمان بچو ساتا راویخ پلی موضوع لرازو اللہ جل جلالو قرآن مجید کی فرمائی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مولا کریم جل جلالہ فرمائی حق کسار چید اللہ پلار کے خیرات و صدقہ کی خواک دشبیوی خواک دوردیوی خواک بخکاروی خواک ببٹ باندیوی رب العزال فرمائی دا دوی عجر دا اللہ جل جلالہ دا ذات سردے لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبدوی بانی عروی اور نبدوی غم جنشی دا دیو جن گلن را دے ووری جنتیان چی جنتن تداخلی گی جنتیان چی جنتن تا آواز رانا گئی جب اگر چی کلتا تو جنت تا داخلی گئے کل چی من جنت تا داخلی ایمان خودی مضبوط تے کنا بیام آواز رانا گئی دا صحابی کاپ اس میں جنت تا ذکر دوزخ تا بزی اب جنت تا جوزب دوزخ تا دم اگر دا صحابی کاپ لمنی ولی دا موتا دا نبیانو دا امام لمنی ولی دا موتا دا نبیانو دا امام لمنی ولی دا کلچی جنتیان جنت داخلی گی جنتیان با پخندا خندا جنت دا
کلچی اگوی جنت داخلی گی داغی برات لو بانی پا جنت دیر خوشحالی نخان دی آگا سلور قسم کسان کم خلق دے گلنو یو پتے کیا انسان چی چاہتا میاشتی در رمضان پورا روجی نیولی بی چاہتا میاشتی در رمضان روجی پورا روجی نیولی بی دویم با اگر انسان جنت داخلی گی داغا با داخلے دو با جنت خوشحالی کئی چیتا دا اللہ جل جلالو دا کلام دا قرآن کریم سر دیر من کڑی وی اخبل جب دا نارا ویلن بساتلی وی درم اگر انسان دے گلنو چی دا موت لار ملن کے دا موت لار سر احسان کون کے دار چی کل جنت داخلی کی جنت مدد برات لو بانی خوشحالی کئی او سلور مغیر ساد چی جاد اللہ دا زاد پارا یو بربن جامی ورکڑی یا یو بگے پگی ڈموڑ کڑی دیر آسان دے روجی خم الحمدللہ نیولی دی کوشش خو به مدا کړي چې په خپل خو به مخوړل او بل به موګي پر هیدا خو به نشي وي هر سړی خپل گاوند کې خیال کوي کنه زما په خبره پوښوي هر سړی په خپل گاوند کې خیال کوي کنه هر مې دې پوری کورا وی ګلونو اورای سرواری کونه جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان وغری خیرات بدا اللہ پلار کی سنگ کی گی صدقہ بسنگ ورکولے کی گی قربانی بسنگ کولے شی رب العزال فرمائشتاسو دبارا پزندہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتری سبق و نمونہ پرتدا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی کہ قلبت مدینہ منوری جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس فربان لانلو ندٹول اخیران اجازت بید فاطمت الزہرانا خستلو دا ٹول الاخر بچا کرت لو آواز آنا گئے رضی اللہ تعالی عنہ اخیران اجازت بے دا فاطمی بی بی ناخست او چکل بے واپسی کولا نو دا ٹول لڑن بے بدا فاطمت الزہرا سر ملاوی دلو خود مدینی منوری دا جانان دا عادت مبارکو چکل بسفر نر آگے برکات مزبے مسجد نبوی کی کھولو بعد آگے نبوی کور تدللو سرواری کونے چی مسجد نبوی لراگے صحابہ کرام مسجد نبوی کی اولی دل داغی پا مخون بانی اثرات دلوگی براتو دا دیرو رزلوگا پی تیر شیوا دردی پوری راگلی دی چی اور دی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دیر لوگی دلا سے بے ہوش شیو دا مسجد نبوی پا دروازہ کی بروتو دلوگی دا اللہ سے بے ہوش ہو تا تو بان حمدہ کار چاہتے نہیں شوئے آواز رانا گئے مونگ بانے کی دیشی دا دیر خواراک دا وجہ سے چلوشی
ما دا پرون یو سڑے ہوئی مولانا سے دا سے تازه لگا چی اور روجہ دن دنی ولی اب ما سب لگوں نے گپ کے آزاد دے ما دی مولانا سے دا سے تازه لگا چی اور دن دنی ولی لمحے روجی کو میں ٹولی نہیں ولی خو خوراک میں خبورہ کڑے دے زکر چی ٹول امیاش کی لوگ شوے ما آواز رانا گئے اور نتگے شوے سڑے چی پشمنی ٹیم کی دری جا محبوز کی دری روٹائی اخری دے بسو گیشی و سبتے گیشی ارادے گلنو اور صحابہ کرام رالل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٹ دباوئی خپی ولمگی لاسن ولمگی دا پا عربو کی بدغی ٹیم کی دادلی ونو دا پارا یا ویلایو چی پچا بلے ون توبرات یا بے ہوش کے دن واغ سٹ پہ دباو پا دیکھی تھا دا مدینی منوری جانان راگے صحابہ تاسی ابو ہریرہ ولی ریسار کرے دے یا رسول اللہ بھی ہوشی براغل چیزلے ون تو پرانشی سرور کرین فرمیل دادلی ون تو بسر ندے سورت کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمہ پر جمعات کیوں کے ناستے مات پتدا ابو ہریرہ پتدا چیدے والی بیہوشی شوے دے دادا ڈیری لوگی دلاتا بیہوشی شوے دے سرواری کونے دا مدینی مجوری جانان کی صحابہ کمزوری اولی دل دیر یاد پڑھ کے غم جنشلو دا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرر آگئی پدا غورت بانی فاطمہ زہرا دس روز اور کڑی بلا سن کیا چولی ہوئی دس روز اور بنگڑی پلاز کی دس روز اور نوے سادر پسرو سروار کونے چکل کورت تشریف روڑلو اور فاطمہ زہرا پلاسنو کی دس روز اور کڑی اولی دلی صرف اورے ٹیم پہ پاس کی گی پا خبر اب ہوئی گئی کلمہ پا خبر اب ہوئی نشوے ٹیم کو پا پاس کہو کہنا مارا جواب رانا گئے ٹیم کو پاس کول واری کرنا منگو پہ صرف ٹیم پاس کہو عمل خواسب نشتا تولا حقیقت دے چھ عمل نشتا آواز رانا گئے چکم سڑے غلے پاتے شدے پہ گونگے پاسی عمل شتا آواز آنا گئے علب ما زندگی دا مدینی دا جانا دا زندگی سر ملاوی گی چکل دا ما سوچتا سی جوڑشی لگا سنگ چی دا مدینی منوری دا جانان سوچ دے رابا گئے چکل با فاطمہ زہرا کے فاطمہ زہرا کرر آگئے تر ڈیر ساتا پوری بدا فاطمی بی بی کرناس دو دا مغش او ببے اس کے لیے بیا بچے کافی وقت کرشن فاطمہ زہرا تبے فاطمی کدی خواہی زبکور تلارشم پد غورز بانی دا مدینی منوری جانان چران نوت دا فاطمی بی بی پخوال راسنو کی دس روز رکڑی اولی دی پسر والا نوے سادر پڑھنے اولی دلو سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرتو فرمائل بچیز بلارشم خیر دے بیا براشم مشغول کیا بوکو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوشولا ہوا چی دا مدینی منوری دا جانان بخوا کی کم بچیلو یشی ہوا غب پخبر پوئی کی کنا یو دا مدر دا ہوئی نا بابا زما درخواست نا بزی زیبنا دا دروازی لارے و تونیوا
تے پلار زیبنا وینا بچی زبنن زم فاطمیو دی خبابا زلارشا زبد دیر زر رضا کما دیر زر بد رضا کم دیر زر بد رضا کم دا مدینی منوری جانان مسجد نبوی لدوبار لارو سروری کونے تمام لار جڑلیو چی مسجد نبوی تا حضور مبارک رانا نوات تا حضور سترگی سریوی صحابہ کرام دا مدینی منوری دا جانان نچا پیرشول یا رسول اللہ والجاری بے صحابوں بس سر میں خفا دے بلال خبشیرہ پاسی دے یا رسول اللہ بلال خدا غم نشی برداشت کو لے تو خدا فاطمہ الزہرا دا کون تاثر آ گئی جسے چل لے خو فاطمہ الزہرا کا رسم مسئلہ دا آگئی کا رسم پریشانی دا چتا دا سی پجڑا پانے راگل دا سے چل دے بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چیزو آپس رالما دا فاطمہ الزہرا دا کون ما دا فاطمی بی 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 جڑا ووری دا چی دروازی لورغم دا دروازی نبہر دلاری پدرش لکی یو نوے سادر وڑی دلے دا باندی پی دس روزڑو کڑی برتی دی وے بلال دا بی پلال لیوسا او پلال دا بی ہوایا چی زمان پجل کی مانن پڑھن بے ارزی کالی پلا سنوا چول دا خو زمان زندگی نرنم بیو رضوا کچرت دا گمان دی راغلی جبات وی بی 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 بزان لپیسی جمع کری وی او دا کالی بے پیغستی وی نو حضور تا زمان در خاص رانی کا چتر نن تاریخ خوشیر خدا مال یو جوڑ جامین دی خستی ترنن تاریخ شیر خدا کورت دا خوراک لوخم ندی روڑی دا 10 روزہ رو کڑی چیت پلاس کی زمابینی دا خویو زنانوا دا مدینی بازار لطلبا خاون والخست کڑی 10 روزہ رو آخستی او اقبل خاون توی چی خاون دائے دیر مزیداری کڑی دی 10 روز رو زب پداسی کالو اور لگوم چی زمالا سند 10 روز رو رکڑو ڈکوی او دا محمد رسول اللہ بچی دی دا ہر ناستی دا کڑی خدا قید و جہان بچائی پلا سنو کے خوان کئی زنان والا راغا اید حضور علیہ السلام بچائی مبارکی دا کڑی دیر خیست دی دا خستا سو پلی چونکہ خوان کئی دکھ جتا دا جنت دا بی بیان سردارئی دا خستا دا سنو کے خوان کئی او دا نوے پڑھو نے خستا پر سر خوان کئی نو بابا چی تبا کلا رالی نو زمان بنوی جامع نوی چی تا کلا راشی امزاری جامع پغاڑی زمان امزاری جامع پغاڑی زمان ماوی نن میں پلا دا سفر نرا روان دے نن با دا سروز رو کڑے پلا سنو کم نوے سادر با پسر کم ماتا با زمان پلار خوشحال شی ما دستا پتا ہو بابا نر خود ما دس روز رو کڑو تو مالا اچڑو لی تو خوی زمان خفا کی
تو زما د کور نه نو وستی لاش بلال ادا کړو صادر والا د سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار رسالت ورشان چی فاطمہ بی بی ویدا کڑیو صادر واغل خما کرارا شان بابا جان زستا پتو باندی دیر خفشوی ما پس راشا بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس روز رکڑی روڑی فاطمہ زہرا پڑھنے روڑو متوجی گلنو آواز محبت رانگے دس روز رکڑی صادر دا مدینی منوری دا جانان مخیطہ کی خود لو سرور کونین اوپر مل بلال مالے مروڑا لوڑ سے دا مدینی پا بازار کی نیلام کا بدے چی ہر سور خوراک ملاوی کی زمانی ملنگانو لپی خوراک روڑا زمانی ملنگانو لپی خوراک روڑا زمانی ملنگانو لپی خوراک روڑا بلال خبشی داسی بازار طرف آن شو دا مدینی منوری جانان بیا پڑی مبارک بخبوک لے او دا خاتونی جنت کر واپس را روان شو فاطمہ زہرا فرمائی وین اور کل بچ دما بابا جان آگئے بابا وطلا سنت اللہ الحضور بماتر آگا وطلو او پتہ غورت بار چی دا مدینی منوری جانان پدویم کرت ما کررا داخل شلو او دلار دروازہ کلو شو چی ما حضور تو گتن حضور دوار لاسو نکلو حضور علیہ السلام دوارا لا سنہ گلوک للا صحابی ویزوت بحر والارما محمد رسول اللہ نخبلی بچائی سڑ جڑل آوات روی فاطمہ زہرا نند اللہ دا اللہ رسول دی نندیر خوشحال کرلو شان سر نخائی چی داغ صحابہ دی دلوگی دلازہ پا مسجد نبوی کی پا بے حالی کی پراتی ہو داغ بچائی دی 10 روزہ رو بنگڑیاں چھولی بھی سرور کونین دا مدینی منوری جانان داختر ماندلارات للو نمجو کم در شمد رمضان شریف دے یا بیکا لیلت الجائزہ یا بیکا لیلت الجائزہ سبالہ میں اور بس انشاءاللہ العزیز یوم الجائزہ جائزہ مانس کلچ آخر در رمضان شی فرشتی پاسمانوں کی جشن گئی فرشتے پردی خوشحالی کئی چندن ورز با اللہ دا مدینی منوری دا جانان امت لخیر ورکی نن با دا مدینی منوری دا جانان با امت
جلالو اعلان کی فرشتوں گواہ سئی مزدور چی مزدوریوں کی نبیا مالک لسکول پکار دی مزدور چی مزدوریوں کی مالک لسکول پکار دی فرشتوں مزدوری اور کول پکار دی او مولا کریم مزدوری اور کول پکار دی فرشتوں تاسو گاو اس عزت نندا سے رضا شم چی قلبن بیا خفن شما یو ذل بیا سبحان اللہ داسی تیرا راشم چی قلبن تے خفن شم دا مدینی منوری جانان دا اختر مانزل رازی گلدو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدینی منوری جانان تارز گئی یا رسول اللہ ہر کال دا مدینی منوری یتیمانان زما کسیل رازی ہر کال دا مدینی منوری یتیمانان نو دلتا ما کر یتیمانان مڑی زم یتیمانان روٹی ورکو او اے دا اللہ پیغمبرہ بیگا دا اختر شبوا او تو پوئی اے دا دو کو نو سردارا چی بیگا زن حرم لاستو ممو کر روٹی نوا اللہ اکبر اختر شپے تو گر عائشہ بھئی فرمائی زن حرم لاستو حضور مبارک سر خوزو ما تا پتا دا حضور عقائد و جان مخراوارو آئے شیبی بھی کلا کلا پلوگا بانم دا جنت دروازہ ٹکی گی کلا کلا پلوگا بانم دا جنت دروازہ ٹکی گی غم نکی سرواری کونے دا مدینی منوری جانا جمعہ ترا گئی تشریف روڑو پا منبر رسول بانی دا مدینی منوری جانان تشریف فرما شلو آقا مولا فرمار صحابہ کرامو ننداختر رزد گر یتیمانان مسکینان غریبانان و کنڈ رنڈ دلہیری نشیم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضور دربار کے پاس دیا رسول اللہ خفن شے عبداللہ ابن مسعود فرمائل خفن شے زخو تینا بارم بچے ولی یا رسول اللہ سرد بچو بیگانا ہر کود شوے ما منکر حس نو بڑی روایت کر آگے دیرے خفگان پہ بے ہوشی رانا دا سروارے کریں دا مدینی منوری دا جانان دا مجلس نام عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسی دلو سلوے اخبار کریو خانی غلام لاور کرلوی غلامان مدینی منوری دا جانان کسیل یوسا سلو اخبار کریو خان پالوانان و پالوانان عقائد و جہان چی کل واپس راگے چوے کت بازار لگے دلو دا مدینی منوری یتیمانان راغلی و دا خیرات دے تقسیمی دا جی عقائد و جہان عائشیہ بین تپوزو کا عائشی دا سمسالہ دا تم را خیر روٹھائی کم نے دا راغلی دا ویدہ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو بارکڑی خان لالی گلی وی خواہ تاجدار حرم لا سنہ پورتا کا یا اللہ اور اللہ قیامت دے دے صاحب کتاب شدہ دے
خود ته دا درخواست کوم چې د عثمان غنی سره به د هغه حساب نه کوي دا سره به حساب نه کوي یو د غزوه تبوک په موقع باندې بعض علما لیکي چې د الفاظ لوستیو یو په دې موقع باندې لوستیو کله چې تاسو زما په خبرو پوه شئ تاسو ذهن به په اخلاص شوي وي الله جل جلاله دی وکي چې هغه یتیمانان بشي چې پروس کال پلار په غیږ کې ناستو او صح کال به د پلار غیږ هغه بشي چې پروس کال به د مور په غیږ کې داسې بچي به چې صح کال به د مور غیږ نه ټیک نه دی جی چې دغه یتیمانانو خیال وساتئ د دغه مسکینانو خیال وساتئ نن ډېره ښایسته او مبارک ورځ ده کوشش وکړو چې قضا عمرې هم شي مانځنه بعد اول خو بجلی ته ګورو که بجلی خو پرون راځو د کلي کې نشته د خدای فضل دی د خدای ډېر لوی رحم دی چې تقریبا یو نیم شوارو شو شوارو برابر شو چې شته دی نه او داسې علاقو ته بجلی په کار هم نه ده اصل ټوله بجلی په غلا ده په خبر لګه چې پوه نه شوي تاسو داسې علاقو له بجلی په کار نه ده اصل په غلا ده نه چې په غلا ده نو غلا ډکول په کار نه دي ولې چې قوم ضمیر مړ شي او ضمیر ختم شي د هغې ژوند بیا وي دغه شانتې ګنې په خدای یقین وکئ چې د بجلی نه زیاته خرچه زموږ په نورو څیزونو کېږي د بجلی بل په 4 زره راځي او چې کوم ضرورت په بجلی پوره کېږي په هغې باندې موږ 1000 روپۍ خرچه نوره کوو په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ نو هغه زیاتي خرچه کوو خو د بجلی بل نه ورکوو او دا یوازې نه په دې کې اوس ډېر کلي ملوث دي داسې د دې ځای نه شروع شو زه تر هغې درې پورې که 1500 کلي دوی شمارل او که 15000 دوی شمارل دا ټول اغلا کوي په خبره باندې پوه شوئ که مدخیل دي که بازخیل دي که بډبیره ده او داسې پسې دا که ماشوخیل دی او که ماشوګګر دی که درادم خیل دی او که دی بس خو چې تر کومې پورې ته ځي نو ورپسې ځه خو شروع د دې ځای نه کېږي د دې جګړه نه د دې خوا کلي نه دي د دې نه شروع شوې ده نو کېدای شي زموږ دا کلنۍ دا کله چې دی د اخرنۍ سر وي به د دې سره چې شروع شو داسې په بره زه تر هغې متنو داخلو پورې داسې که دا 200 کلي او که 300 کلي دا ټول په غلا بجلي بلئ اغلا ګوره ګناه ته به ګناه وایي ښه غلا ته به جي یو وما كان لنبي ان يغل قاری صاحب څنګه وایي ومن يغلل فإنما يغلله فإنما سو یو امانت کی خیانت تے او یو یغلل دے وما کان لبشر ان یغل غل چکم دے دا بسم الله الرحمن الرحیم مال غنیمت کی چې د کم سیز نغلو شنو هغه ته غل وای هغه څه وای هغه ته غل وای عام سړی په امانت کې چې خیانت وشي هغه ته خیانت وای او په مال غنیمت کې چې وشي هغه ته غل وای او غل هغه خیانت ته د دې شان نزول ته نظم بعض خلکو چې عقاید جهان یو خسته صادر په مالی غنیمت کې د بدر راغلو چې رسول الله مبارک غسته دی بعض خلکو دا سوچ کو نو رب العزت فرمایي چې زما محبوب لنه خای چې د مالی غنیمت نه صادر والی ولا قاسم پینځه برخه خدا غټ سلورمه برخه خپل مال لاغه دی یو حصہ په صحابو تقسیمې دا او سلور حصے به رسول الله مبارک وي نو یغل هغه امانت کې خیانت کول دي په کومه کې چې د ټولو برخه یعنی په مالی غنیمت کې به د ټولو مجاهدونو برخه وکنه د پاکستان په خزانه کې د ټولو عوامو امانت دې کنه دا یو کسته اواز انغه لبیا دوه خبرې کیږي یا چې داسې خیانت کړی نو دې به دا امانت واپس کوي او چې د چانه خوړل هغه ټول باندې به دې ګرځي هغه خپل امانت ورکړي ټیک دی جی او که دغه نشي کولی شي څوک داسې بیا به زیو د بیل نه به معافي غواړي نو هر مې دا کو چې کم سړی د حکومت نغلا کوي دا د ټول پاکستان د عوامو نغلا ده
یا خو بده د ټول پاکستان په خزانه کې دا پیسې جمع کوي خوا کاغذیم خوا کاغذ ما کلیوال دے که پی اے دے که ایم این اے دے که بل دے که بل دے که بادشاہ دے که گدا دے او شاہ دا خزانے نا پیسے واخلے د ټول پاکستان د عوامو امانت خوړل دي دغه رنګ دا مسله د دې بجلی د پدی بجلی کې د ټولي دنیا د پاکستان برخه ده کوشش دا وکړي چې د دې ګناه نه ځان بچو ساتي الله دې اول ما بچ کی اور پسې دې خدای تاسو بچ کی امين الہ العالمین دې دنیا دنیا زموږ تاسو خسته کی سه بجلی سره خوړل دي او سبا زموږ جنریټر سره خوړل سم کار برابر شو که خیری او سره جام د نو ډیر خوند بوسو کی اله به مسلم برابر شي یو دو کړي ناز شریف ته دادته وېما بیا به ان شاء الله العزیز دعا کو ترغیب ورکې دي چې یا جنریټر هم ټیک شي که خیری بیا به بجلی برابر شي